سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ است. افغان ابدالیانو لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې په درېیمه ورځنۍ لوبه کې د ټولو لوبغاړو پوځیان سره 115 اتیا منډې جوړې کړلې، چې د افغان لوبډلې په ګټه ضیاءالرحمن تر ټولو زیاتې منډې جوړې کړلې چې 30 منډې جوړې کړلې. درویش رسولي بیا 25، شهیدالله کمال بیا 23 منډې جوړې کړلې. په دغه لوبه کې افغان توپوونکو یو ځل بیا ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله، چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 40.1 اوورونو کې 115 اتیا منډې جوړې کړلې. ونه توانېدله چې د سریلانکا الف لوبډلې پر وړاندې ستر هدف کښېږدي. افغان لوبډلې په نورو دوو لوبو کې هم د سریلانکا لوبډلې څخه سترې ماتې خوړلې وې. که نن درېیمه ورځنۍ لوبه د سریلانکا الف لوبډله ګټي، نو افغانستان لوبډله به دا سیریز د لاسه ورکړي. که دغه لوبه افغانستان لوبډلې وګټي، هغه نورې دوې لوبې به هم ګټي، نو بیا به انشاءالله سیریز د افغانستان لوبډلې په ګټه پای ته رسېږي. تاسو هم دعاګانې کوئ چې په دغه لوبه کې افغان ابدالیان بریا ترلاسه کړي او په نورو دوه لوبو کې هم د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې یو ښه لوبه ترسره کړي، چې دغه سیریز د افغانستان لوبډلې په ګټه پای ته ورسېږي. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ، نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم موږ سره واوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.